كل نفس قدرمنو دوستانو څنګه د محمد ایاز چې کوم کزن او هغه د سعودي عرب چې کوم پولیس ته هغوی څنګه ونیول او هغوی ته څنګه پته ولګېده چې دا اصل چې کوم د دې په مرګ کې ککړ دی هغه دغه د دې کزن دی. دا ټول تفصیل راغلی دی، تاسو په خپله د مکمله ویډیو وګورئ، حیران به پاتې شئ چېرې د پیسو دپاره خپل ترور زوی راولګېږي او یو داسې ترور زوی دومره په بېدردۍ سره ووجني چې هغه ټول عمر احسانات ورباندې کړي وي. دا ویډیو هم راغلی دی، تاسو تر اخره وګورئ را سره، خو ویډیو در سره لایک کړئ، چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ. دوستانو چې څنګه هم د دې ځای پولیس راغلی دی نو اول تفتیش کې دا ویلی دی چې دې سره په کمره کې څوک پاتې کیږي، نو د هغې چې کله هم نشندایي شوې دی دا ټولې بوتلې دي، په دې کې دوه بنګلادیش والا هم ورسره ککړ دي، هغه د دغه د ترورزوی په پلانینګ کې ورسره شامل وو. بیا دې نه وروسته تر اوسه پورې دا ویل کیږي چې هغه تفتیش روان دی، کوم د سزا په حوالې چې کوم خبر راغلی دی هغې کې حقیقت تر اوسه پورې نشته، خو داسې ویل کیږي چې د هغه کوم تفتیش دی هغه روان دی، ضرور به دې ته سخته نه سخته سزا میلاویږي. ولې دې چې کوم کار کړی دی یو داسې کار یې کړی دی چې ټول پښتانه په شرمونو وشرمولو، د یو څو پیسو دپاره د یو انسان وجل ډېر غلط کار یې کړی دی.